إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رياض الصالحين کتاب شرح من کولا او باقی کی زمون د درسونو د مبارکه سلسله روانه وا او باقی سلسله کې ان شاء الله نن یو نوی موضوع شروع کو. مؤلف رحمه الله وی باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. کرم او سخاوت د خیر په کارونو کې مال خرج کول، د الله په لار کې مال خرج کول، ثقة بالله تعالى، ځکه چې یقیني په الله سبحانه وتعالی باندې دا یو غټه موضوع ده. د الله سبحانه وتعالی په دین باندې خرچ کول، دغه په لاره کې خرچ کول، او زمونږ معاشره زمونږ خلک دې قسمه موضوعګانو ته ډېر ضرورت لري. نو حتی اوس موږ کوشش کوو چې دا موضوع واضح کړو. او مؤلف رحم الله امام نووي رحم الله چې کوم آیتونه راوړي دي او کوم حدیثونه هغه باندې خبرو کو، دا غین علاوه هم د الله په لار کې مال خرج کولو فضیلت څه دی او دغه سړي ته ملاویږي څه، او د مال خرج کولو آداب څه دي. د الله په لار کې چې مال لګي دا غیم خپل آداب دي په شریعت کې، هغه به بیانو. د الله سبحانه وتعالی بشمار نعمتونه په موږ باندې د دین څخه انکار نه کوي. او لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. او کچره تاسو شماري د الله نعمتونو شمارولې نشي. ان الانسان لظلوم کفار. والله انسان چې د ظالم او ناشکر دی، بهم شکر نه ادا کوي. په دې بشمار نعمتونو کې یو غټ نعمت دی، هغه مال. دا معلوم د الله سبحانه وتعالی نعمت دی. په دې باندې زمونږ د ژوند روان د الله سبحانه وتعالی د یو سبب جوړ کړي، او د هر ژوندي شي او د ضرورت چې هغه د لاسه الله سبحانه وتعالی موږ له رزق راکړي. نو دا مال الله سبحانه وتعالی راکړي، دا یو خبرو سره ساتي. دا مال چا راکړي؟ الله راکړي. ځکه موږ یې نعمت تر الله نو الله راکړي. وامددناکم باموال وبنین، الله ما درکړي تاسو ته مالونه او سامان. دا مال ولې راکړي؟ دا یو امتحان دی رب العالمین. دا مال نعمت دی، خدای نعمت په دې کې الله سبحانه وتعالی امتحان اخلي زمونږ چې دوی دې کې پاس کیږي او که پیل کیږي، کامیابیږي او که دوی د تاوان طرف ته روان دي. نو ځکه الله سوی لئن شکرتم لازیدنکم، کچرته تاسو شکر ویستو مال به تر ډیر کم، ولئن کفرتم کچرته تاسو شکر ونه ویستو او انکار مو کو د الله نعمتونو، ان عذابی لشدید، نو به زما عذاب هم ډیر سخت. نو دا معلوم امتحان دی. ځکه الله په قرآن کې سوی المال والبنون زینة الحیاة الدنیا، مال او اولاد زمن در دنیا خایست. انما اموالکم واولادکم فتنه، الله دا خبره ساتي استاسو مالونه
او دا اولاد د یو فتنه ده، یو امتحان دی. نو په دې مال کې الله سبحانه وتعالی منګه ګوري او الله سبحانه وتعالی په منګه کې هغه خلک راښکاره کول غواړي کم چې په دې امتحان کې کامیاب شي او کم چې به تاوانیان شي. دا به امتحان دی. الله سبحانه وتعالی دې به موږ کامیاب کړي. نو د الله په لار کې مال خرج کول دا د خیر په دروازو کې یو غټه دروازه ده. رب العالمین دغه انسان اوچتوي، دغه مقام اوچتوي او دغه ژوند د خوشحالو ژوندي. کم سړی چې الله په لار کې مال لګي د ژوند چې دغه د خوشحالو ژوندي په دې دنیا کې د ته اطمینان سکونی. په کوم ورځ چې تر چا سره منډه وې د یو مسلمان سره چا سره سمرسته وکي نو په هغه ورځ به یې زړه خوشاله. نو کم سړی چې الله په لار کې مال ډیر لګي نو د زړه خوشاله په دې ژوند کې سکونی اطمینان پکې. او یو سړی کروڑپتی لکپتی او د الله په دین باندې خرچه نه کوي، نه د الله لپاره لګي، نه په غریبانو یتیمانو لګي، نه په محتاجانو لګي، والله لازم سره د کروڑپتیا او لکپتیا د غریبي او د ژوند تنګي. نه دا خو د ژوند شو مقام الله چت کی ژوند پارام په سکون شي او مال ډيري مال ګره کمیږي نه دا غسړي. کم سړی چې مال لګي د مال کمیږي نه د مال ډيري. ګور الله په قران کې یو مثال ذکر کړي د هغه خلکو کم چې الله په لار کې مال لګي دي ته وکړي. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، مثال دا کسانو چې مالونه لګي بلار د الله کې، کمثل حبة پشان دی یو دانه انبتت 7 سنابل د دانه را زرغونی ووږي في كل سنبلة 100 حبة فهر يوږي کې سوداني سلداني سوشوي وسوا او صرف دانه. والله يضاعف لمن يشاء او الله د چندکې د چا لپاره چې وړي دینم جاته چر ورکي. د مال کمی کډيري ها ډيري. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي وی چرته د صدقې د لاس مال نه دی کم شي. او سبحان الله دا واضح خبره تاسو هم لیدل مونږ هم لیدل چې کم سړی مال د الله دین د لپاره خرج کوي رب العالمین د مال ډیری د مال ډیری د کمی چې جمع کوي او صرف بینکونه پیژني او ځان پیژني او بچی پیژني د دې سړی مال په دې کې برکت نه. او مخکې ان شاء الله حدیث راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دې سړي مبارکي وی ملائک دته خیری کوي چې الله د مال ختم کړي او تباہی کړي. نو د مال ختمېده په دوه قسمه، یو د مال ختمېده دي چې تا پیسې خو دي او په دې باندې یو آفت راغی عذاب راغی هغه مال به کیسه شو ختم شو. یو دا ختمېده دي دي ته حسي ختمېده وي یعنی چې انسان ویني چې د مال ختم شي. یو معنوي ختمېده او د ډېر قیمتي خبرن سره یاد ساتي چې مال په دوه قسمو ختمي، یو حسي چې به باندې عذاب راشي، دوی معنوي دي چې ختميږي چې رب العالمین دې برکت ختم کړي. دا د مال ختمېده دی وره چې په مال کې برکت نه د مال سمال له ډېر خلک دي موږ سره خو ډېر زیات ملو شي او ته پوس کوي چې پیسې خګټم خو پته نشي چرته زی برکت پکې نشته، هیڅ پته نه لګي چې کم ځای ناراضي او په کم ځای لګي. نو د سړی دی پوښي چې د مال نه رب العالمین برکت غسته نو د مال ختمې دی ته باغه په لکو روپو باندې سو کې چې دغه هغه کې برکت نشته. نو ما خبره ده کوله چې کم سړی د الله سبحانه تعالی په دین کې خرچه کوي دغه په لار کې خرچه کوي رب العالمین د مال ډیرې. د الله په لار کې خرچه کول الله سبحانه تعالی دا عبادت
د غټو عبادتونو سره په قران کې یو ځای ذکر کړي په قران کې د عبادت د غټو عبادتونو سره یو ځای ذکر کړي لکه مثال الله په قران کې الذين يؤمنون بالغيب مؤمنان سوکتي په غیب باندې ایمان راوړي او يقيمون الصلاه او د منځ په باندې کې به مخکې سوې چې هدایت کړي ومما رزقناهم ينفقون وكمال چې ولمن ورکړي دا غینه خرچه کوي نګوره مال خرچ کول د الله په دین کې او د الله په لار کې د عبادت ذکر کو د ایمان سره چې ایمان په غیب باندې او بیا منز او بیا د الله په لار کې خرچه کول او سجده غټ عبادت ته کومه کې عبادت نه او بل ذکر الله سوی قل لعبادي الذين امنوا اے پیغمبر وایا زما هغه بندگانو ته چې ایمان راوړل یقیموا الصلاه د منځ په باندې دي کوي وينفقوا مما رزقناهم او خرچه دي کې دا مال نه کم چې ولمن ورکړي نو ګوره د منځ سره د دې خرچې د مسله ذکر کړه د الله په لار کې مال خرچ کول په کوم خلکو کې چې دا صفت ته د دې خلکو صفت رب العالمین په قران کې کړي سوی الله په قران کې تتجافى جنوبهم عن المضاجع الله د مؤمنانو صفت الله بیانې الله وی دوی په تلانو کې ډېر لږ سملي نو غالبا د شپې دوی ولاړي غالبا د شپې دوی په تلانو کې نه تتجافى جنوبهم عن المضاجع ولي يدعون ربهم خوفا وطمعا الله نه دعاګانې غواړي ځکه چې الله نه یریږي الله نه امید ساتي مخکې الله سوی ومما رزقناهم ينفقون الله کمال چې ولمن ورکړي دا غینه خرچوم کوي وګوره دې مؤمنانو صفاتو کو الله په قران کې الله د جنت تذکرہ کړی ده عرضها السماوات والارض الله دې جنت پلانواله هغه د زمکه او د اسمان په اندازه باندې ده بیا سوی اعدت للمتقين د جنت الله تیار کړی د تقوادار خلکو لپاره د تقوادار سوکتي په خپل الله وی الذين ينفقون في السراء والضراء الله وی دا خلک دي چې دوی خرچه کوي د الله په دین د الله په لار کې که سخت پیو کراهت پی په دوانو حالاتو کې خرچه کوي الله اکبر دا مو سي اوچت صفت چې سړی به د الله په لار کې خرچاله کې ذکر الله سکولای مال وسره ډیری کنه د خرچه د جنتی چې دی د الله په لار کې خرچه کوي چې کله غریبي او چې کله مالداري په دوانو حالاتو کې د دې لاسونه تنگ نه د الله دین د پاره په قران کې الله وبځي کوي الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار کم خلک چې د الله په لار کې خرچه کوي د شپې او د ورځې سر و علانیه په پټم کې بخکارم کوي فلهم اجرهم عند ربهم د دوی لپاره غټ اجر دی په نيز د رب د دوی ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون د قیامت ورځ باندې دوی باندې یری نه بدوی غم جن کی د صدقو د لاس د دې خرچو د لاس به دوی په امن کې د قیامت ورځ د الله په لار کې خرچه کول په دې کې غلبه حاصلول به خپل شهوت باندې لکه په انسان کې د شهوت پروت په هر انسان کې د شهوت یو جنسي شهوت ته یعنی چې انسان رغبت کیږي د جنس طرف ته د یو شهوت ته یو شهوت د مال شهوت ته چې انسان رغبت کیږي د څه طرف ته د مال طرف ته او د مال به ولیاذ بالله غالب شي دغه د الله سبحانه وتعالى دین پری نه باز خلک د خپل شهوت د بوالش او باز خلک د شهوت بندگی کوي نو د شهوت په بندگی کې د الله دین پری دی اوس د مال شهوت ته د مال سره محبت ته او د مال سره محبت د هر انسان په فطرت کې پروت الله سوي وتحبون المال حبا جما الله تاسو محبت کوي د مال سره ډیر زیات محبت وتاكلون التراث اكلا لما الله میراثونه به کې مخوري پر دې میراثونه به کې مخوري پر دې میراث به کې خوري کنه خوري ها د خوري سفري کنه خوري د موري سفري او دې شی بيزا د دې مال په محبت کې دا سړی د رب العالمین نافرمانی کوي وانه لحب الخير لشديد
الله وی د انسان د مال په محبت کې ډیر سخت دی. الله وی نو ګوره دا مرض به ځان نه څنګه وباسي، دا شهوت به ځان نه څنګه ختمه او څنګه به کمه چې کله ته الله په لار کې خرچ کې ستاسو د آخرت سره محبت پیدا کی، نو ته به خپل مال لګي آخرت ته. باندې مخکې ورځ کې به درس کې پرونی درس کې کم درس کې ماغه حدیث تاسو واورو چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر د آیت تلاوت کو الهاکم التکاثر چې تاسو هلاک کړئ د ډیروالي هرس، مال ډیر شي، بچی ډیر شي، خزي ډیر شي، کورونه زمکه پټي. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی یقول ابن آدم د آدم بچي په مخ وی مالی مالی، زما مال او زما مال. دا شهوت ته کړ، زما مال او زما مال، دا شهوت. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی نو د آدم بچیا په دې مال کې خو صرف صدري خبرې دي بس، کوم چې خړلې او کوم چې اغوستي او ختمه کړې ده او کوم چې رب العالمین د پاره لګلې ده دغه درې د استعمال له او د غین علی وسلورم چې کوم ده د خلکو ته پریدو خلکو ته پاتې کی. سبحان الله څنګه واضح خبرې دي، څنګه واضح خبرې دي چې ستا په دې مال کې درې خبرې رسی بس، کوم چې خړلې د مخ کې او کوم چې اغوستي ده او کوم چې الله د پاره لګي مخ ته دغه درې خبرې سلورم به بل ماته سوق نشي خو د رسول الله سره خبرې چې سلورم بل نشته، سلورم مسله خلکو ته به پریدي. او ان شاء الله دې باره کې به ډېر خواږه حدیثونه مخې ته راشي چې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې مسله کې څه ما خبره دا کوله چې په انسان کې دنه شهوت ته د مال سره محبت کوي، نو په دې شهوت کې غالب کېده غواړي، نو ته بس کې د الله په لار کې به خرچ ډیر کې او بخل به ځان نه وباسي. دا باز کسان صرف څه ولدي جمع کول ولدي. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا. الله مال جمع کوي په مخه شماري روباسي او د سره پر روباسي ها چې ته وینه خو بینه دی لګي چې خورلې نه چرته. اکثر بګې دي سیمو چې د برګو مرګو کې خو دې دی ویری شي د چاله وګوره کیم شي کوی سږي کې مې خو دې خخې کړې مې و نه کراوي باسي دي چې ته وګوري شما زما بچیو پته څومره مزه کوي، څومره خون باخلي تا نه بیا کې او د دې بد هلي نه جوړه بمي او قسم ضرورت وي هغه نه پوره کوي، غریبانان به یتیمانان به کونډه به مجاهدین به ضرورتمن به حاجتمن به هغه ټول د پرې خو دې په دغه سوړو کې د پیسې صرف جمع کوي. الذي جمع ماله وعدده يحسب ان ماله اخلده. الله وی ګمان کوي چې د مال د مال د لاسه په دنیا کې همیشه پاتې شم. کلا الله وی دې سينه دا کمزوري خبره، د مال د لاسه څوک پاتې شي، د مال درام ولې نه مړ شي او هم تلي غریبانو هم تلي. نه دا باز خلک صرف دا پیژني چې مال جمع کوي، صرف دغه طریقه غو پیژني مال جمع کول او به په لوخو کې او په بینکونو کې او بدی کې یې خوده ښه او ګماني سره چې نزي ډېر ښه کار کومه دا کوم کار چې کومه طریقه چې ما روانه کړې دا ډېره ښکلې طریقه ده د دې خلکو مبارک الله سوي او دې تغو کې ډېره جبایت ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم. الله وی ګمان دي نه کوي هغه خلک کم چې بخل کوي په هغه مال کې چې ما ولا ور کړی. الله اکبر دې تعبیر ته وګورئ، کم چې بخل کوي په کم مال کې کم چې ولا ما ور کړی دي نو دا ګمان دي نه کوي چې ګوره دا کار زموږ لپاره غوره بل هو شر لهم بلکې دا کار د غوی لپاره یو شر دی. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. د دې آیت کې الله سبحانه وتعالی وی دغه مال به کم باندې چې بخل کړي دا به ته 60 ته ورچوم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. او دغه آیت په اخر کې الله وی ولله ميراث السماوات والارض. او د زمکه او د اسمانونو میراث ته چا سره دی؟
دا د رب العالمین سره دی او هغه ته پاتې کیدونکي د هر څه نه چې هغه ته پاتې کیدونکي د هر څه د هغه دین ته به خرچول نه کېد الله په دین کې. ګور عجیب آیت الله سوی وآتوهم من مال الله الذي آتاكم الله ورکې د خلکو ته د هغه مال کم چې الله مال تاسو له درکړي د الله د مال نه ورکې یو سړی د الله د مال نه دغه په حکم باندې چې مال نه ورکې سور بدبخت انسان دی عمل زمو خپل خوب نه کړ موږ ټول دا وایو چې د مال د چا دی در الله نه چې مال د الله دی نو به ټول دغه نه خرچ نه کی وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه الله خرچو کوي باغ مال کې چې هغه تاسو یو بل ته پریدي یعنی د یو کس نه یو بل ته پریدي دا کوم ځمکه چې وستا سره ده د کم پټې چې تاسو سره ده د مخ کې د بل چاو دا غینه مخ کې د بل چاو او دا غینه مخ کې د بل چاو نوستانه بعد بم د بل چي او دا غنه بعد بم د بل چي چا ځان سره د اوسه پورې نظمکه وړي د نه روپۍ وړي نه پیسې وړي نو دا مال چې د الله سبحانه وتعالى مال له او چې هغه دغه مال له هغه مونږ ته وی چې خرچتي کوي نو مونږ له پکار چې هغه د خبره دا ومنو دا خبره ځان سره د ساتي ګوره د الله په لار کې خرچه کول د انسان د ایمان دلیل له او دا خبر رسول الله په حدیث کې کړی دا والصدقه برهان او صدقې ور کول د الله په لار کې خرچه کول دا دلیل له د انسان په ایمان باندې ته ایماندار او بې ایمان انسان څنګه پیژني ابدي شي پیژني چې الله په لار کې خرچه کوي او کنه کوي چې کم سړي د الله په لار کې خرچه کوله نو پوه شي چې بدی سړي کې د نسره په دې کې ایمان دی دا انفاق فی سبیل الله دا دلیل دی د په ایمان باندې الله سبحانه وتعالى موږ ټول له توفیق راکړي. مؤلف رحمه الله یو څو آیتونه راوړي او دا غینه باندې بیا ډېر حدیثونه راوړي نو بعض حدیثونه به تنن بیان کو او کوم آیتونه چې راوړي ان شاء الله دغه به هم بیان کو او دغه مختصر توضیح. اولنی آیت راوړي دی قال الله تعالى والله سبحانه وتعالى وي وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه الله وي سجتا سو خرچ کوي زما بلار کی فهو يخلف الله بدغه وبدل کی ډیر صدر کوي الله به خبره کې شک شتي ها نشتی نبي اولي چې کله صدقه کې لاس ترپی ولی بیا لاس رپی اولی زړه خوري چې لسره لږ دې غریب له ورکمنو ته په حساب ولګو لسره لږ زمانه لاړ سلې له زمانه لاړ زر زمانه لاړ 2000 ولګي لاک روپۍ ولګي دا وسنکی دا ولي کی کم سړي بزړه کې چې دا ته پوښتنه راځي نو دې کې څه دې خبرې نه خبر نه لري او یا خو خبر دې خو ایمانی به مضبوط نه دی چې سجدا سود الله په لار کې خرچ کوي دغه په بدله کې به الله نور درکې دا مال ختمي نه ورکول عمل ذکر رسول صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه او دا حدیث ان شاء الله مخکې راشي وی انفق یا بلال خرچ کوا عرش یو عظیم رب دی وی یریګه ما به نور صدر کوي یو لوی رب دی په عرش لپاس لا سونه دغه کولو دی پراخه دی بل یداه مبسوطتان پراخه لا سونه دی رب العالمین چې تر الله په دین خرچه کې الله تعالی نه درکېس انفق ينفق عليك الله وی اې د ادم بچیا خرچه کو زما په دین زما په لار کې زب در کوم تعالی زو په تا باندې خرچه کو دا الله خبره ان شاء الله دا حدیث هم مخکې راشي نو د آیت دې لپاره وړلې چې مسلمانه کمال چې تر الله په لار کې خرج کینې باغې بس به سوچونه ډیر وکړه یریګم دا خو ته یو دسی عزت ولېګو چې ته د کمزې کې ملوي قیامت پورز به ته ملوي کله چې انسانان دې قسم نه کېنو ته ډیر ضرورت لري باغ ورځ به ته ملوي په دې کې به سوچونه نه کې او نه بزړه خوري دا بس کسان ګرم شي لکه دې بیان ووري یا بل سکوینی چې خرچه کې دیم ګرم شي نو خرچه وکي نبی ورسته به زړه خوري
چې شپې کور ته راشي خلک ما دا زه ګرم شو دا مې شي چلو کو پیسې مې ورکړې وې سړي ته دماغ مې بند شوی بالکل او دومره پیسې نه دا هغه سړی دی چې دې خبرې نه خبر نه دی د الله په لار کې چې څه ورکړو نو خبره ختمه شو. سعید بن العاص هغه بس یو کس راغی نو د هغه سره کېناستو په جومات کې ډېر شه خلک ناست د یو ځوان کس د قریش د کوم چې راغلی و نو دا ټول خلک لاړو او دغه یو پاتې شو. نو هغه ورته وویل څه مسله دې ده ځکه پاتې شو. یو چې زما څه مسله ده خوا کې ورسره ډیوه پرته وه نو هغه یې بنده کړه توره تیاره شوه بلکل دې دواړو یو بل ته نشو کتی دې دواړو ته یو بل نه ښکارېدو. وی اوس وایه څه مسله یې ده چې ته ما ته نه ګورې تا ته نه ګورم ته ما ته خپله مسله وایه څه یې بیانوې. نو هغه ورته وویل کور مې په کار دی وی نور څه وی یو مې نوکر په کار دی وی نور څه وی 2000 دیناره مې په کار دی او دوی سبا به انشاءالله د هر څه تاته میلاوي هسې د کور به پسو وي وی به دومره به وي نوکر به وی به دومره به وي دا ټولې پیسې به تاته پلاني ځای کې میلاو شي ځه هغه چې کله ووتو د زینن هغه بیا ډیوه ولګوله. دې ته وایي صدقه ورکول دې ته وایي الله په دین کې خرچه کول دې د الله په دین کې خرچه کول موږ خرچې نه کوو چې وی کو نو بیا زړه خورو یوه او دویمه دغه سړی خو دې چې کوچې تپوس یې مه کوه راغلی و منګ هم جو الحمدلله بیا جو بس الله رب کې دا صفت اچولی چې بیا خرچه کوم زه وي دا یو سړی ته ودرېږي چې ماشومانانو دماغ د الله په دین دې خرچه وکړه خلکو ته بیانې سجده دې ولګوله نو الله ته اوس اثباتې په الله باندې کې څنګه د مؤمن خو دا هیره شي چې الله څه ته پټ عبادت مې وکړې نو موږ کې دا کمزورتیا ده چې صدقه ورکو نو بیا پسې زړه خورو لکه ته د الله دپاره ورکړې نو چې سړی د الله سره تجارت وکړي دی بیا پښیمانه ته چې یو بازار ته ورشي اول ته تجارت وکړي وې ګټې پکې سم مال پکې وګټي کور ته چې راشي څومره خوشحاله ځکه چې تجارت کې دې ګټه وکړه نو په دې ګټه باندې کوم تجارت چې ته د رب العالمین سره وکړو په دې باندې خوشحالي. او دویم بیا موږ دا مرض دی چې هغه کار ټول څه کړو هغه راښکاره کړو انشاءالله دې مسلې له مخکې راځو. دویم آیت راوړی دی وما تنفقوا من خیر فلانفسکم الله وی که چېرته تاسو خرچه کوئ نو ګوره پیدې تاسو ته میلاوي څومره ښکلې خبره پیدې چا ته میلاوي الله ته میلاوي نه موږ ته میلاوي. اوس ګوره الله سبحانه وتعالی د قربانیانو باس کوي دا غټ اختر د قربانیان او د حج د قربانیان د حج د قربانیانو تذکره الله سبحانه وتعالی کړې په سورۃ الحج کې نبی په اخر کې سوې دې مسائل په اخر کې الله وی لن ينال الله لحومها ولا دماؤها الله ته ګوره وی نستاسو د غوښې رسي او نو د وینې رسي غوښه د الله په کار ده چې موږ ته وي څاروی حلال کړي او نه د وینې د الله په کار دي نو بیا ولې ولکن یناله التقوی منکم الله غواړي چې په تاسو کې تقوا پیدا شي دې دپاره تاسو ته وایي چې قرباني کوئ نو دا مال چې کوم موږ خرچ کوو د الله په لار کې د دې فایده چا ته میلاوي الله وایي ستاسو ځانونو ته میلاوي نو ثباتي وی نه به د عمل غټ ګڼي خو ځان سره یو ځان دپاره د یو فایده جمع کړی دی ځان دپاره د یو فایدهمند کار کړی به دغه ایت کې الله مخکې سوی وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله الله یو څه چې تاسو خرچ کوئ نو تاسو به د الله رضا لټوئ بلې د الله سبحانه الله راضي کړي
بیا مخکې سوی وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، او هغه څه چې تاسو خرج کوئ الله دا به تاسو ته ملاوي، دا به تاسو ته ملاويږي. رب العالمین وایي چې ملاويږي نو دا به ملاوي. بعض روایتونو کې داسې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم په کور کې یو ګډ ولاړو هغه حلال کو. رسول صلی الله علیه وسلم بار ته وته عائشه رضی الله عنها راولګي دا ګډي صدقه کو. یو هو په خپل هغه څنګه اوچته زنانه او به د چا خزره د رسول صلی الله علیه وسلم دایي بس تربیت کین او لور د چا ده الله اکبر ابو بکر صدیق رضی الله عنه. دا غي سره کوم چې مال ټینګي یا غوې چې مکه ناغې ته معمولی غوخه رسول صلی الله علیه وسلم د پاره پرې خو ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راشي دا وغه او نور ټول صدقه کو. چې کله رسول الله کور دراغه وی ساروي وی رسول الله ساروي ټول ختم شوی او دغه لګي څه دی پاتې ده. رسول الله ته نه ټول شتي خو دغه لګي څه ختم شوی ده. څنګه ټول شتي خو دغه لګي څه ختم شوی ده، دغه لګي ختم شوی ده په حقیقت کې. نور کوم چې الله لپاره لګل شوی ده غشتي اوس دا وبو د دې وبو د بوتل ته راوغستو دا ته اوس کې دا ختم شوی او دا وبو د راوغسته دی الله په نور کړی دا پاتې شوی، دا پاتې شوی او دا ختم شوی. کوم چې ستا خېټه تلاړ کوم چې ستا په کور کې ستا د لپاره پرتی نو سچ موږ د الله لپاره لګو دا د الله سره جمع کیږي او دا به موږ ته د قیامت په ورځ ملوي. بل آیت راوړل وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. او سمال چې تاسو خرج کوئ نو الله ته دغه پته ده. ولې الله دا خبره کوي چې الله ته دغه پته ده؟ چې انسان چرته دا سوچ رانه چې دا ځای شو الله ما ته پته ته بیغم شي، ما ته زری زری حساب الله ما ته معلوم دي څومره دي لګولي او په کم ځکه دي لګولي او په څو وخت کې لګولي. دا غینه باندې حدیث راوړل. اولنې حدیث وعن ابن مسعود رضی الله عنه عبد الله بن مسعود وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده لا حسد الا في اثنتين. حسد حرام دی مگر په دوه شینو کې. حسد هغه بیماری ده چې انسان بیخ بنیاد وبس او نیکیانی تبا کوي. حسد مطلب دی حسد دی ته چې یو انسان سره نعمتي او ته دا وی چې ولی الله دله دا نعمت ورکړي دی او ارمان چې دا نعمت د نس شي ختم شي دی ته حسد وي. نو رسول الله وجره حسد حرام دی. بیا په دې حسد کې یو قسم دی هغه ته غیبت ویل کیږي په عربی کې. په دې حسد کې یو قسم دی چې هغه ته پسخیده ویل کیږي په پښتو کې. پسخیدل هغه دي چې ته یو انسان سره یو نعمت ویني او ته خوشاله شي چې الله سبحانه وتعالی دله نعمت ورکړي دي او د ارمانو کې چې ارمان الله مال هم دي سره کړي نو دا جایز دی په دوه کارونو کې. چې سړي سره ډیر مال ویني چې ما سره هم دي کور وي او سړی بهر ملک کې مزدوري کوي چې ارمان چې دي مزدوري مام کوله. دا دوه خبرې نه. حسد خو قطعا حرام دی. بیا دا پسخیده جایز دی هم په دوه کارونو کې. رجل اولنې سړی آتاه الله مالا هغه انسان چې الله ول مال ورکړي فسلطه على هلكته في الحق نو دا سړی راولګي د مال لګي د الله په لار کې نو دې قسم سړی ته پسخیده سړي جایز دی. چې ارمان دې مال ما سره وي او مام لګولې نو څومره خون به کوله. په یو حدیث کې دا راځي دم زیره د ګور زموږ د رب څومره مهربانه چې الله سبحانه وتعالی دې سړي لم دغه امراض ورکې کوم چې دغه سړي لورکې او یو هغه تشرمانونه مال وسره په ګوټ کې بروتي خرمانونه کې هغه زنه هغه دې چې مال وسره نشتی نور کوینو لګوي دې سړي الله اجر ورکې. دا بس خو بګی سړي خ بندلې او شوړې کور کې برتی یاره چې وینه بس بیا به تری دلې وي
چې وې تا بریدلې چې موږ څنګه لګاو نه دې سړي الله اجر نه ورکوي دې دروغ وي او یو سړی دغه سره نشته او خد صدق سره دا خبره کوي وي کوي نه ما بلګولې رب العالمین دې سړي اجر ورکوي دویم سړی ورجل آتاه الله حکمه او یو هغه انسان دی چې الله له حکمت او د دین په ورکړي علم ول ورکړي فهو يقضي بها ناغه د دې علم پرنا کې خلقو فیصله کوي او ژوند تیری ويعلمها او خلقو ته دین خي دې قسم انسان ته پسخیده پکارتي چې ګوره ارمان دې علم ما سره وي نه ما هم خلقو ته بیانولای دې علم ما سره وي نه ما سره هم دا رڼا نن وې ما به عمل کولای ما به خلقو موږ کې فیصله کولای متفق علیه دا حدیث په صحیح بخاری او صحیح مسلم کې به امام نووي رحم الله بخپل وی معناه وی د دې حدیث مطلب دا دی ينبغي الا يغبط احد چې چاته په پسخیږي نه قطعا بچاته نه پسخیږي ګوره الا على احدى هاتين الخصلتين مگر پر دوه خبرو کې پسخیده جایز دي علما په کتابونو کې دا خبره لیکي چې مؤمن انسان او د آخرت بچي د ګوره د چا مالونو ته نه پسخیږي نه د چا کورونو ته پسخیږي نه د چا گاډو ته پسخیږي نه د چا تجارت ته پسخیږي دا بعض کسان چې بلاره تیری و دي کورونو ته وګوري سمغټ کوري جوړ گو ها کچې د خپل گاډي ویني دیو ته پسخي کچا سره پیسې ویني دیو ته پسخي نچکت چا ته پسخیده جایز یي ناغه په دې دوه کې جایز دي بس عالم انسان ته پسخیده او دویم چاته چې الله ول مال ورکړي او د الله په دین کې لګي د دوه قسم کسانو ته پسخیده شریعت جایز کړي دغه نه بعد حدیث وسمره عجیب حدیث وعنه رضی الله عنه دام د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه حدیث قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله سلام دا خبره کړي ايكم مال وارثه احب اليه من ماله پتا سو کې د کم انسان د خپل وارث مال خوخته سو عجیب سوال یعنی د چا د خپل بچی مال خوخته او د چا د خپل رور مال خوخته یا رسول الله اغوت یا رسول الله ما منا احد الا ماله احب الي يا رسول الله هر سړی ته دغه مال خوخته د چا د وارث مال سره لګي زموږ خپل مال خوخته رسول الله متسوي ورته خبرې ته وکړي فإن ماله ما قدم نو يغوت کېدی استاسو مال دغه مال کم چې د الله لپاره لګره ومال وارثه ما اخر دا کم چې په دنیا کې پرې دا ګوره د وارث مال دغه استاسو نه نکستاسو مال خوخي نبي دغه مال کم چې الله لپاره لګي او دا کم چې پاتې شوی د په دې سوچونه کې پرې چې زما مال نه چا مال له د وارثانو مال رواه البخاري د حدیث صحیح بخاری کې د بعض اجزانان زړه به دی بوسوسی دغه قوارثانو د پاره جمع کړي دغه وارثانو د پاره جمع کړي او جمع کړي نه بګی د الله د پاره پیسې لګول شي نه بګی غریب شته نه بګی کونډ شته نه بګی یتیم شته او نه بګی مجاهد شته باخره کې دې مړ شي لاړ شي هغه وارثانو ته پاتې شي الله په دین کې خرچه کول ګوره الله موږ ته امر کړی په قران کې ډېرو ځایونو کې چې د خپل نفس دا بل الله لپاره قربانوي خپل ځانونه به قربانوي په جهاد کې نبي جهاد یو دغه نه چې خپل بدن به قرباني یو بل جهاد مشتي هغه د څه جهاد دی د مال جهاد دی بلکې الله د مال جهاد د نفس د جهاد مخکې ذکر کړي يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة الله يا إيمان ولي تجارت تتونه خيمة خسنگ تجارت تنجيكم من عذاب أليم دي تجارت چی تاسو بر جهنم نه بچ کی خاله تجارت سره تؤمنون بالله ورسوله ایمان بروړي بچا باندې په الله باندې په پیغمبر باندې وتجاهدون في سبيل الله او جهاد بکوي د الله په لار کې وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم دا جهاد په څه کوي په مالونو او په ځانونو نو کوم مخکې ذکر کړي مال مخکې ذکر کړي
جهاد یوازې په ځان باندې نه کیږي چې انسان خپل بدن قربانون دا مال د الله په لار کې خرج کول دا هم جهاد دی د الله په لار کې خرچ کول د دې بعض آداب دي چې هغه ما په تادیق کې را جمع کړي نو کوشش وکړو ان شاء الله چې دغه بیان کو په دې باقی وخت کې چې هغه لږ وخت پاتې دی او بیا چې نور کم حدیثونه پاتې دي هغه په روان درس کې بیانو اولنې ادب د الله په لار کې د خرچې کولو دا دی چې دا خرچه به ثباتي نه زموږ په پښتنو کې دا غټ مرض دی چې خرچه وکړي د الله په لار کې څه ولګي نه به ثباتي ډېر راغلو دروازې خوا کې نه صورت دروغجن وي لکه تول سور کړي وی ریال مور کړي نو ریال دی ور کړي دا به دې په کدام وي دروغجن او دوکه باز او د تجارت ته د دې سیدو د ولې دی ور کوي ورل چې به ثباتي الله سوي قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى الله كل خبره کول او د سوالګر ماپ کول غوړه دي د هغه صدقې چې به اثباتي کل خبره سره ان سړی ته بسره سوال کوي ته ما سره نشته ماپ کول ما سره سنشته روزه دا خبر غره دغه صدقې نه چې ته وکړو به اثباتي نو کوم سره چې صدقې ورکو به اثباتي هغه ته موږ دا وایو ادینه غره دار چې دا غریب ته وجه ما سره سنشته ځکه چې ته اوس دا غریب په شرمونو شرمې بعض خلک تاسو به قرض دارو کی ست ضرورت ته خلص ست چاته نه واځيږي چې زده ته وایم وبالحمدلله زموږ په قوم کې د خصيفت ته چې چانه سدي سي غوښتې نشي په اسانه باندې نو ډیره ګراني په هغه باندې خو ضرورت کله کله انسان ډیر مجبور کوي الله سبحانه وتعالى دې موږ د انسانانو د حاجتنا او د محتاجین دې الله موږ ساتي تنګسیا په انسان باندې راشي نه دی بیا مجبور شي ډیرو کارونو ته نه دی ورشي وکستبوي مال قرض راکې یو زریاله خو چا د سوایم چا د سمو مته د عزت خیال بګی ساتي او بل د چې تر الله د رضا لپاره د سړي سره منډه وای نو ته د خپل ځان نه پټ ساتي نه زما سکار زما مطلب سره زما سکار چې خبره په پټو خبره ز پټول ولنه نه چې لاړ شوزي نو بس دی بیا د کلیوالو ته که مجلس کې وزر سو کینی یره دا پلانې مزدوري نه کوي که څنګه هغه یول ته دوباره ګوري ته وګورې بل زرا غلې نو چې زری لرا کومه نو ګور د دین خداوه چې ته په غټیم د تویل چې ما سره پیسې نشتی یشتی خو زه درکولې نشم خبر ختم شو نو دا غریب شرمې سره الله په قران کې سوې یا ایو الذین آمنو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى ایمان ولو پدې تخپل صدقې مبربادوي ریز باطلو سره ریز باطلو بوج باندې صدقې بربادي یو کار دی وکړو پټی کوا چې سره دې سو خبروم نشي چې دا کار د کړي دا ابو ذر غفاری د حدیث ته عجيبه حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم درې قسم خلک دي قیامت پر ورځ بوسره الله خبرې نه کوي نه بغوي ته ګوري نه بغوي د ګناونه پاکي او د غوي پر سخت عذاب دی یو به رسول سم ذکر کړی دی المنان چې چا سره خېګړو کې نو به اثباتي دې سړی ته د قیامت پر ورځ الله نه ګوري نه به سره الله خبرې کوي نه به د ګناونه پاکي او د پر سخت عذاب دی د معمولی سزا ده چې اثباتي نه کوي بیا درون سره هغه درون سره چې خېګړو کې دنیا د خیر کارونو کې په دې خله پټې لګېدلې اثباتي نه لګي چې هغه دای هغه دومره مال چې لګي د الله په دین باندې دا ته پته مونږ لګي او دا باز کسان چې ته معمولی کارو کې هغه بیا یادې چې ته جمعه جوړ کی جمعه دي جوړ کو مثال کې نو چې سره کې بس مونږ الحمدلله یو جمعه جوړ کړي زیب لګي او په خپل کې کلی ته چرته لا نو په دې جمعه کې به ولاړ 24 غنټه ته ولې دا شي کته ولې دا شي بر هرګه الله د پاره دي جوړ کړي پرې ده کنه بس اوس د خلک مثال پیتی کې دا خو تر الله کور جوړ کړي کنه
بس پرې الله ته حواله کا که خرچې ته رزق کی یو مخ کې خرچه کې خرچه به کو پټه خرچه کو کنه خو بار بار راتله او بار بار را دول خلکو ته چې جمعات ما جوړ کړي او زه پکې دا غواړم زه پکې دا نه غواړم دا صحیح طریقه نه ده په دې باندې ماته د سیرت نه ډېر زیات واقعیت یاد دي اوس په دې ټیم الحمدلله چې سلف وبسنګ صدقې پټول هم ځکه ټیم نشته ان شاء الله چې بیا الله مقرر کړه د دې مبارک وزته اوس یو څو واقعیت بیانوم نو یو ادب دا شو چې اثباتي وینه دویم ادب دا شي چې صدقه به پټه رسول الله صلی الله علیه وسلم وقسم خلق ذکر کړي چې د عرش په سوري کې ولاړی د قیامت پر ورځ یو بګی دی رجل تصدق بصدقه یو هغه سړی رسول الله صدقه ورکړه فاخفاها صدقه پټ کړه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه تر دې چې ګس لاس ته پته ونه لګي چې خیسه ورکړو دې لاس ته پته ونه لګي چې د څه ورکړو دی دومره د صدقه پټه ورکړه او په بعض اوقاتو کې صدقه راخاره کول جایز دي شریعت اجازه ورکړي په کوم وخت کې چې تر دې لپاره صدقه د دې لپاره راخاره کوي چې نور خلک یې مورکی نبی په دې حالاتو کې سړي جایز دي نو دویم ادب څه شو چې صدقه په پټه ساتي دریم ادب دا چې نیت به صفا ساتي وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله صدقه زور کوم د چا لپاره د الله د رضا لپاره خدا بس کسان سوي او بکی خېګړی وتا سره او کی سمخه کار بو کی بیا دا هغه سړي د سره ورانه راشي نه دې بیا دا وی کما ته پته وي ما به د صدقه دلنه ور کړې کما ته پته ما به دا کار نه کړې تر الله د رضا لپاره کړو بس پرې دا خپل خوې دي چې خوې وسوران کو او دا خپل خوې دي کچې چې ستغه احسان سکو هغه یې کو خوسته اصل معامله د چا سره ده د رب العالمین سره د موږ به ساته الله بدل دې اجر درکې اگر کده سړی تاسو خو او اخلاق نه ساتي او نه موږ د صدقې او نه موږ د خرچې د دې لپاره کول الله په دین کې چې خلک زمونږ تابعدار شي د دې لپاره سو خرچه کوي نه مو خدای الله په دین کې د خرچې د لپاره کو چې الله زمونږ ناراضي شي دغه زموږ مقصد دی نه د درې مدب شو سلورم ادب دا دی چې د پاک مال نه صدقه ورکړي د حلال نه کور د مکی مشرکین په دی باندې په دې خبره باندې پو چې الله د پر سور کې نه پاک مال ورکړي د کعبه دا کوم کعبه چې تاسو وسینې د دومره نه ده د دې سره دغه اسم د وړکې دیوال چې د چا پیره شي د اسم د کعبه ده خو د مکی مشرکین چې کله د کعبه ورانه کړو د دې ترمیم بیا کو ناغوی دا وی حلال مال برا جمع کوي پاک مال برا جمع کوي ناغو چې پاک مال ټول را جمع کو نصیب دومره را جمع شو چې دغه آبادی پکې ده نه دغه بل نه دي چې دیوال ته کو بس دغه نه کی حالانکه خو مال وسره سم ډیر خو د حرام دي د الله په کور کې نه لګي د مکی مشرکینو کې دا ادب نو کله چې تر الله په لار کې خرچه کینې د پاک مال نه وای کې رسول الله سوي ان الله طيب لا يقبل الا طيبه الله پاک دی او نه قبلې مگر پاک مال قبل پاک مال الله قبلې بس رسوي مدب شو سلورم پنځم ادب چې دا مال ورکې کنه د الله په لار کې نو پرون تندی به ورکې چې ستاسو زړه خوشاله الله د منافقانو صفت ذکر کړی ولا ينفقون الا وهم كارهون الله دا منافقان خرچه نه کوي د الله په لار کې مگر د چې بدیش دا بس کسان چې د الله په لار کې خرچه کوي ته به چې زور زبردستی پیښي یو سړی په سیور شي ورته وي زه غریب یا کونډه دی یا یتیم دی یا بل جمعه ته یا مدرسه ده یا د مجاهدینو لپاره صحیح ده دا څه طریقه ده پیسې برولې ستاله ویل ها والا پرون تندی ورکوا خو په خوشحالي سره ورکوا تر الله سره تجارت کې دي سړي سره تجارت نه کوي د منافقانو صفت ته چې کله غوي مال لګي نو بد غني دا لګول تندې دا غوي تریوي طبيعت خرابي
د مؤمنانو صفت د ذکر کوم ګور الله په قران کې ذکر کړي ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم الله په خلکو باندې ګناه نشتی کم چې پتا به شرایشي چې موږ له سورلې راک jihad اعلان شو او د بعض خلکو سره سورلې نه وي صحابه کرامو کې بس غریبانو سورلې وسره را بولی رسول الله موږ له سورلې راک کنه قلت لا اجد ما احملكم عليه رسول الله ته ما سره نشته ما سره سورلې نشته چې تاسو له زدر کوم تاسو موږ سره لاړ غلی به ولاړو دی جمعات کې د رسول الله په جمعات کې الله اکبر بیا بل څه بدر یا رسول الله کې څه سورلې کچا سره یې موږ تور راغستې ځان سره او دا غشي مشتي نور خط تیارو خو که سورلې رسول الله دې سورلې کوم ما سره نشته قلت لا اجد ما احملكم عليه مؤمنان خو زر بنات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زي سنشتي زي جيزو ناس پرو ورځ بدړې لګولې لکه صاحب برابر یا رسول الله کسکین موږ له بګي سورلې رسول الله ته نشته الله دا حال را نقل کوي تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون الله استاد مجلسنا ديوزي ويسترغو نوخ كرواني ولې د سترګو نه اوښکې رواني الله وي د غم د لاسه چې مال ورسره نشته کنه لګولی به وي دا د مؤمن صفت دی چې مال لګوي د زړه د کومې نه لګوي د تندې د تریونۍ طبیعت خراب نه په دې کې قصه ده ابو عقیل رضی الله عنه مؤمن څنګه مال لګوي په تبوک په غزا کې رسول الله عام اعلان وکړ کنه وی مال لا جمع کوي دا منافقان د رسول الله په مجلس کې ناس منافقان د دوی کار دی چې دوی په هر خبره کې مخکې کې ډېر ګرم کیدو به د رسول الله په خوا کې وناس نو چې چا به ډېر مال لاوړو یاره دا سړی سریه کار ونته کېده ها چې چا به لګ راوړو نو دې تر الله سره ضرورت دی نن سبب د منافقانو دغه کار دی په یو حال کې دی نه پریدي دا پلانې مولا پلانې مجاهد د خېټې لپاره لګیا دی پیسو لپاره لګیا نه بل اغبل به باندې کیسه وي کده حق پرس وي دا بیان کړي یعنی توی نه دا منافقان به رسول الله په جمعات کې ناس عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه مال دې سره واچو منافقان یو بل تو کې دوی ریاکار ته خیال ریاکار ته خیال عثمان بن عفان راغه په سونو خان په سونو اسونه نبی رسول الله سلام د کجوري او ډېرې لګولو چې څو کجوري وړي دي ته چوي ابو عقیل رضی الله عنه ځان سره یو څو کجوري پټي راغستې د مزدوري کړي د بیره وړي مسلمان چې خرچه کوي دي چې خرچه کوي ها هغه تندې تریونی او کچاته دی وجروره پلاني مسله کې ضرورت ته دلته زموږ سره یو غریب دی زموږ سره یو کونډ یو یتیم دی موبایل دی نه اوچته نمبر بدل ختم کی ملاقاتونه بر سره فری د دې لاسه چې طاقت نصيحت کو چې الله په کې خرچ وک ابو عقیل راغه په دې لین کې ولاړ د هر سړی چې راځي سم مال لوړي نو خدي چې کولای ورواچ ابو عقیل پټی ځان سره کجوري غسین د خیال دار چې زبې په دې ډیری کې د پټ غونډه کېدم بیا بزما ځکه چې ګوره مؤمن د دې سره کار نشتی چې زما دي صدقې ته چوکتو کوی نه کتو دغه کار دې سره دی چې الله ته ورسېده او کو نه رسېده نه چې کله د نمبر راغی رسول الله ابو عقیل سره وړي هغه یا رسول الله بس نو سره وړي ښکارې ونه رسول الله صدقه مې راوړي رسول الله دې ښکارې کړي ډیری ته وچوکه الله اکبر دا کده زړه یو الله خبر دی نو به سترګو یو خیرالي او دغه لګون د کجوري دام د مزدوري کړو هغه ته ډیری دروازه چوري وته دې بل دروازه منافقان د دې کجورو تر الله سره ضرورت الله د آیت نازل کو په دغه موقع باندې الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات الله منافقان
خاندي په خلکو پوری چې هغوی ډیر څور کوي د الله په لار کې دغه مالدار دي والذین لا یجدون الا جهدهم او هغه کسان چې نه مومي مګر کوشش خپل یعنی مزدوري کړي دراوړي فیسخرون منهم نو دوی خاندي په هغوی پوری سزا یې څه ده سخر الله منهم ټوغې به وکړي الله په دوی پورې قیامت پورې به ورته پته ولګي دا خبره ما دې پوره کړې چې د مؤمن صدقه ورکول داسې اوس ابو عقیل په سترګو کې اوښ کېدي ولې چې را کجوري ورکړي لګي دي وایي که نور وایي چې نور یې م ورکړی د مؤمن دا شانې او دا صفت یې الله دې موږ کې پیدا کړي شپږم ادب دا دی چې د صدقه او د الله په دین کې خرچه په هغه ټینګ کې کوو چې کله په تا باندې پراخي وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت مخکې د مرګ نه رسول زم سوي وي غوره صدقه دا چې ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى په کوم ټیم کې خرچه د الله په دین کې کول دا غټه خرچه ده چې کله ته د غریبۍ نه یریږي او د مالداري امید دي لکه اوس یو سړی دی روغ بدني دی روغ دی د غریبۍ نه یریږي که نه یریږي یریږي د غریبۍ نه ولې یریږي د غریبۍ نه ځکه چې د ارمان دی چې زه مخکې پاتې کېږم امیدونه شته که نشتي ښه یو سړی په کټ کې پروت دی په هسپتال کې ډاکټران ورته ویلي چې ته نن یا سبا ته ختمېدو والی او دیم صدقه ورکوي د ده صدقه او دغه صدقه یو شان دي دی د غریبۍ نه نه یریږي ځکه چې دوی داسې م تلو والی یم د ده امید نشتی د هغه امیدونه دي هغه د غریبۍ نه یریږي هغه روغ دی او بیا مغه لګیا دی خرچه کوي نو د هغه د خرچه دی او دی نه اوچته موږ هر څه تړلي خو چې کله په هسپتال کې پرېوځي او ډاکټر وایي چې د علاج نه کېږي بیا ویې صدقې وکړئ زه زما هغه مال ولګوئ ولې اوس مال ولګوئ مخکې دې نه وي چې ولګوئ ځکه چې اوس د ده هغه ارمان هغه امیدونه هغه څه شو ختم شو رسول زم سوي ولا تمهل هغه وخت پورې مال مليټ کوي حتى اذا بلغت الحلقوم چې کله سام مریت را ورسینو قلت لفلان كذا ولفلان كذا بیا وایي د پلاني دومره او د پلاني دومره صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث وم ادب داده چې د خپل خپلوان مخکې کوي په صدقه کې او په خرچه کې ځکه چې رسول زم حدیث کې سوي الصدقه على المسكين صدقه په مسکین باندې صدقه کول په عام انسان باندې صدقه ده صرف د صدقې اجر دی او په خپل خپلوان باندې دا خرچه کول دغه دوه فائدې دي یو خو صدقه ده او دویم صله خپل ولی ساتل پکې دي نو دوه فضیلتونه پکې راځي خپل ولی ساتل مو شو او دویم څه شو صدقه مو شو زموږ د خلکو کې دا د بازو کې دا مرز دی یعنی صدقې ورکي د الله په لار کې ورکو خو دا صدقې په خپل خپلوان نه پیرسو غوري لری پسې ګرځي نو خو کې د دنیا خلک دي چې غریبانه نه د خپل خپلوان نه غوي بره مخکې کې دا و ادب ځان سریت ساتي په تادی کې مراجمه کړو چې دا د صدقې دي او ډېری خبرې پاتې شوې ډېر حدیثونه پاتې شو ان شاء الله دا پر روان درسونه کې بیانو او بعض د سلف د سیرت نو تاسو ان شاء الله په روان درسونه کې واقعات بیانوم چې څنګه بغوی د الله په دین کې خرچې کولې څنګه دغه د الله سره تجارتونه هغه ان شاء الله په روان درسونه کې بیانو الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې موږ دغه په دین کې خرچه وکړو او الله سبحانه وتعالى دې کمالونه چې موږ لګولې دي الله دې هغه زموږ نه قبول کړي او پر روان جون کې الله موږ له مزید توفیق راکړي چې موږ دغه په لار کې خرچه وکړو الله سبحانه وتعالى دې د مسلمانانو د ملکونو حفاظت وکړي او خاص کر الله سبحانه وتعالى د سعودي عرب او د پاکستان او د افغانستان د الله سبحانه وتعالى حفاظت وکړي او دا غزي مسلمانانو باندې الله خصوصي رحم وکړي او الته غریبي الله دې ختمه کړي او کوم بدامني چلته ده نو الله دې الته امن راولي او الته چې کوم ګرانی ده الله سبحانه وتعالى دې ختمه کړي او څوک چې زمنګ دې ملکونو ته بد نظر ګوري او یا دې لپاره سچال جوړ کړي چې دا ملکونه خراب کړي نو رب العالمین دې تباہ او برباد کړي او الله سبحانه وتعالى په دنیا او آخرت کې ذلیل کړي او الله دې وشرمي هذا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.